जी بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه راغلم او ستاسو دپاره مې یو بل نوی کلاس راوړه. د یو بل نوي کلاس سره راغلم او تاسو ته به پته وي، تاسو به په تمنیل باندې لیدلی وي چې ستاسو دپاره ما په دې کلاس کې څه راوړي دي. ستاسو دپاره ما اوکیبلري راوړې ده. د انګلیش اوکیبلري مې راوړې ده په دې هیله باندې، په دې امید باندې چې ستاسو د انګلیش اوکیبلري ښه شي، امپروو شي. صحیح ده. په کلاس کې به زه ډېرې خبرې نه کوم. ما کلاس په شروع کوو. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکړم. ګورئ، اولنی ټکی چې ما سره کوم دی ایډمانش. ایډمانش وایي نصیحت ته، چاته څه نصیحت کول. دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ایډمانش، نصیحت. بیا ورپسې ټکی دی ایډولیشن. ایډولیشن چاپلوسي. موږ چې ورته برش پالش وایو، موږ وایي دا کس ډیر برش پالش کوي، دا کس ډیر چاپلوس دی. دې ته په انګلیش کې وایي ایډولیشن. بیا ورپسې ټکی دی ایډلټریټ. ایډلټریټ مطلب معنا دا ملاوټ. صحیح ده، دا تاسو ویلی شئ ایډلټریټ. ایډلټریټ ملاوټ. بیا دی ایډورسټي. ایډورسټي وایي مصیبت ته. مونږ وایو که نه چې دا څه مصیبت راغی، دا څه مصیبت دی. دغې ته تاسو ویلی شئ ایډورسټي. آفټر لایف. آفټر لایف د اخرت ژوند، یعنی د مرګ نه چې کوم وروستو ژوند دی، د هغه دنیا ژوند دی، هغې ته وایي آفټر لایف. الوډ. الوډ وایي اشارې ته. چاته څه اشاره کول، د څه څیز دپاره اشاره کول، دې ته په انګلیش کې وایي الوډ. امیکیبل. امیکیبل وایي دوستانې ته. صحیح ده، یاری دوستی وي که نه، موږ ورته دوستانه وایو. موږ وایو چې دې کس سره زما ډېره ښه دوستانه ده. دغې ته وایي امیکیبل. امیکیبل دوستانه. انګویش. انګویش وایي فکرمند ته، غم ته. انګویش فکرمند دي. صحیح ده. ابسټین پرهیز. ابسټین پرهیز، د یو څیز نه پرهیز کول. ایکسپټ قبلول، منظورول. ایکسپټ قبلول. اکسیډنټ حادثه. څه حادثه وشي که نه، مونږ وایو چې اکسیډنټ شوی دی. نو دغه اکسیډنټ مطلب دی معنا د حادثه، څه حادثه شوې ده. اکیوز. د اکیوز مطلب دی الزام لګول، په چا باندې څه الزام لګول، دې ته په انګلیش کې وایي اکیوز. اکنالج. تسلیم منل، یو څیز منل. صحیح ده. اکنالج منل، تاسو یې لنډه دا معنا کوئ چې منلو ته وایي. ایکوایټ. ایکوایټ مطلب دی بری کېدل، یو کس د څه څیز نه بری کېدل. دغې ته تاسو ویلی شئ ایکوایټ. ایډورټیزمنټ. ایډورټیزمنټ اشتهار. تاسو به د اشتهارونه یې نه که نه، ایډورټیزمنټ به تاسو ډیر اورئ او دا ډیر زیات خلک وایي ایډورټایزمنټ. دا ایډورټایزمنټ نه دی، دا دی ایډورټیزمنټ. ایډورټیزمنټ اشتهار. آلموسٹ تقریبا. تقریبا زه هلته رسیدلی اومه، نو دغه تقریبا ته تاسو ویلی شئ آلموسٹ، تقریبا. آرګیو بحث. بحث مباحثه، دې ته تاسو ویلی شئ آرګیو. ډونټ آرګیو یعنی بحث مه کوه. اټیک حمله، په چا باندې څه حمله کول، دې ته په انګلیش کې وایي اټیک.
اټیسټ وایي تصدیق ته. تاسو به ډیر زیات کتلی وي چې ورشه دا ډاکومنټس د هغه نه اټیسټ کا، یعنی دا ډاکومنټس د هغه نه تصدیق کا، د دې تصدیق وکا. صحیح ده. د اټیسټ په معنا باندې تاسو پوه شوئ که نه. بیا بل ټکی دی بین. بین هم تاسو ډیر اورئ، پابندۍ ته وایي که نه چې په دې کمپنۍ باندې بین ولګېده، په دې سیز باندې بین ولګېده، یعنی په دې سیز باندې پابندي ولګېده. دا ټکي زده کوئ. ګورئ دا زمونږ په مخه باندې په روزمره زندګۍ کې ډیر زیات راځي. دا ډیر اهم ټکي دي، خو اصل کې خبره دا ده چې په دې ټکو باندې مونږه پوهیږو نه. بیا مخکې ټکی ما سره چې کوم دی هغه دی بارګین. بارګین و څومره عام ټکی دی. د بارګین مطلب دی ارزانه بیه. صحیح ده. ارزانه بیه دې ته په انګلیش کې وایي بارګین. بیت. د بیت مطلب دی لامبل. په نیر کې لامبل، په وله کې لامبل، په سین کې لامبل، دې ته وایي بیت. بیچ. د سمندر غاړه، د سین غاړه، دې ته وایي بیچ. بیر. برداشت. بیر برداشت، یعنی په هغه کې برداشت ډیر دی، په ما کې برداشت کم دی. دغه برداشت ته تاسو ویلی شئ بیر. بیډروم. بیډروم وایي د ملاستې کمرې ته، یعنی په کومه کمره کې چې په کومه کوټه کې چې مونږ سملو که نه، هغې کوټې ته وایي بیډروم. بیټ. بیټ وایي شرط ته. شرط مه لګوئ، شرط ګناه ده، ښه خبره نه ده، خو زده یې کوئ. دې ته په انګلیش کې وایي بیټ، شرط. بلینکټ. کمبل. بلینکټ کمبل. دا مونږ چې کومه کمبل اغوندو د شپې، دې ته وایي بلینکټ. صحیح ده. بلایند. بلایند وایي ړوند ته، د چا چې نظر نه لګي، ده ته وایي بلایند. بلډ. بلډ وایي وینې ته، وینه بلډ. بلو. بلو وایي ګزار ته. صحیح ده. ګزار ته تاسو ویلی شئ بلو. برین. دماغ. برین دماغ. بریډ. ډوډۍ، روټۍ. بریډ ډوډۍ. بریډ نسل. نسل یعنی بچی ته وایي. صحیح ده. تاسو به نسل پیژنئ که نه، دې ته په انګلیش کې وایي بریډ، نسل. بکټ. بکټ وایي بالټي ته. په کوم بالټي کې چې مونږ اوبه اچوو، په کوم بالټي کې چې مونږ لامبو، دغې بالټي ته وایي بکټ. په کوم بالټي کې چې مونږ اوبه راوړو. بری. بری وایي خښ ته، خښولو ته په انګلیش کې وایي بری، دفناولو ته وایي. صحیح ده. بوټ. بوټ وایي کشتۍ ته. کومې کشتۍ چې په سیندونو سمندرونو کې ګرځي، دغې ته وایي بوټ، کشتي. کیر فری. بې پروا. کیر فری چې د څه پروا نه ساتي، بې پروا وي، ده ته وایي کیر فری، بې پروا. کیرن. کیرن وایي مردار ته. مونږ وایو که نه دا سیز مردار دی، نو دغې مردار ته تاسو ویلی شئ کیرن، مردار. کرزما. کرزما وایي تقوا ته. کرزما تقوا. اگزیسیفلی. د ضرورت نه زیات. اگزیسیفلی د ضرورت نه زیات. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی ارلی. ارلی وایي وختي ته. ارلی وختي. لیټ ناوخته، یعنی د شپې وختي، د شپې ناوخته، د شپې وختي راځه، د شپې ناوخته مه راځه، د شپې ارلی راځه ماخوستن کې، لیټ مه راځه. صحیح ده. ارلی لیټ. کول یخ. بیا د هاټ تود ګرم. کول یخ، هاټ تود ګرم. بیگ. بیگ وایي غټ ته. بیگ غټ.
لیټل وړوکی ورکوټی، لیټل وړوکی. بیګن شروع کول، د یو څیز شروع کول، دې ته وایي بیګن، شروع کول. این ختمول، این ختمول. بیفور اول، بیفور اول. آفټر وروستو، آفټر وروستو. بیک شاته، بیک شاته. فرنٹ مخه، یعنی د کوټې مخه ده، دې ته وایي فرنٹ. آلویز همیشه، تل لپاره، همداسې. آلویز تل لپاره یا همیشه همداسې. د دې دا مطلب معنی تاسو کولی شئ. نیور کله هم نه، یعنی هیڅ کله نه. نیور هیڅ کله نه. الون یوازې، زه یوازې یم، زه الون یم. ټوګیدر یو ځای، ټوګیدر. زه یوازې نه یم، ما او تا یو ځای یو، یعنی مونږه ټوګیدر یو. آل ټول، آل ټول. نان هیڅ نه، نان هیڅ نه. ایډ جمع کول، ایډ جمع کول، یعنی ډیر سیزونه یو ځای ته را جمع کول، په یو ځای باندې جمع کول. مونږ ویلی شو چې دا ایډ کا، یعنی دا جمع کا. سبټریکټ بیلول، د یو بل نه بیلول، یعنی را جمع مو کړه سیزونه او دا بیا بیل بیل کوو، دغې ته وایي سبټریکټ بیلول. ابف اوچت، ابف اوچت. بیلو لاندې، بیلو لاندې، اوچت وي او لاندې وي، صحیح ده. کول، د کول مطلب دی یخ. وام تود، مړه د هغه واده ډیر یخ، ډیر سوړ، دغې ته تاسو ویلی شئ کول. او د هغه واده ډیر ګرم و ډیر تود و، نو دغې ته تاسو ویلی شئ وام، تود. ډارک تیاره، ډارک تیاره. لایټ رڼا، لایټ رڼا. ډیفیکلټ ګران، مشکل، سخت. ډیفیکلټ ګران، مشکل، سخت. ایزی آسان، ایزی آسان. یو کار ګران وي او یو آسان وي، صحیح ده. ګران ته تاسو ډیفیکلټ ویلی شئ او آسان ته تاسو ایزی ویلی شئ. ډرای، ډرای وایي وچ ته، صحیح ده. تاسو به اورېدلی وي ډرای فروټ، یعنی وچ فروټ. بیا دی ویټ، ویټ وایي لوند ته. یو څیز وچ وي که نه او یو لوند وي، نو وچ ته تاسو ډرای ویلی شئ او لوند ته تاسو ویټ ویلی شئ، صحیح ده. ایست ختیځ ته وایي، په کومه طرف چې نور راخیږي دغې ته وایي ایست، دغه طرف ته وایي ایست. ویست لویدیځ، په کومه طرف چې نور لویږي دغې ته تاسو ویلی شئ ویست، لویدیځ. امټي تش، خالی. امټي تش یا خالی. فل ډک، فل ډک. انټر دننه کېدل، یو څیز ته دننه ورننوتل، دغې ته وایي انټر، دننه کېدل. اگزیټ بهر کول، بهر وتل، دې ته وایي اگزیټ. اوور اوچت، اوور اوچت. انډر لاندې، انډر لاندې. پارټ حصه، د څیز یوه حصه، دې ته تاسو ویلی شئ پارټ. هول ټول، هول ټول، یوه حصه وي او ټول وي.
نو ټول ته تاسو ویلی شئ هول. پلی لوبه، پلی لوبه. ورک کار کول، ورک کار کول. پبلک عام، پبلک عام. مونږ وایو کنه چې دا سیز ډیر عام دی، دا پبلک دی. یا دا سکول پبلک دی، نو دا عام دی، د هر چا د پاره دی. پرایویٹ خصوصي غیر سرکاری. صحیح ده، پرایویٹ تاسو ویلی شئ، یعنی خصوصي هم ورته ویلی شئ او غیر سرکاری ورته هم ویلی شئ. بیا د فیکٹ. د فیکٹ مطلب دی حقیقت. مونږ وایو کنه چې حقیقت څه دی، یعنی فیکٹ څه دی. فیکشن افسانه، یو حقیقت وي او یو افسانه وي، خاصی قصه وي. نو قصه افسانې ته تاسو ویلی شئ فیکشن. اوفن. د اوفن مطلب دی بیرته، یو سیز بیرته کول، یعنی د ور بیرته کیدل. دې ته تاسو ویلی شئ اوپن، بیرته. کلوز بند، د ور بندول دي. دې ته تاسو ویلی شئ کلوز، بند. نیر نږدې، نیر نږدې. فار لري، نږدې وي یو سیز او بل سیز لري وي، نو نږدې ته تاسو ویلی شئ نیر او لري ته تاسو ویلی شئ فار. نارت شمال، نارت شمال. ساوت جنوب، ساوت جنوب. ټای تړل. په دې غاړه کې چې کومه ټای خلک اچوي کنه، دې ته هسې نه وایي چې ټای، اصل کې ټای وایي تړلو ته، دغې تړلو ته وایي ټای. صحیح ده. او بیا د ان ټای کولاول. تړل دي او کولاول دي، د یو سیز تړل دي، هغې ته ټای وایي، او د هغې کولاولو ته وایي ان ټای. لاود، لاود وایي تیز ته، لاود تیز. کوایټ خاموش، کوایټ خاموش، یعنی تیز وي، په شور کوونکی وي تیز وي که نه، او بل وي خاموشه چوپ وي. دغې ته تاسو ویلی شئ کوایټ، چوپ خاموشه. رایټ. د رایټ مطلب دی ټیک، رایټ ټیک یا صحیح. رانګ غلط، رانګ غلط. های. د های مطلب دی اوچت، های اوچت. لو ښکته، لو ښکته، یعنی په اوچت آواز خبرې کوه. بیا که ورته وایې چې په ښکته آواز خبرې کوه، نو ورته ویلی شئ های خبرې کوه، په اوچت آواز خبرې کوه. او که ورته وایې چې ښکته خبرې کوه، په مزه خبرې کوه، نو ورته ویلی شئ لو خبرې کوه. هم په دې ځای باندې د نن ورځې د کلاس اختتام کوو. زمونږ د نن ورځې کلاس هم په دې ځای باندې پای ته رسي. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي. ستاسو په انګلیش کې به ډیر ښه والی راغلی وي، تاسو به ډیره وکیبلري د دې نن کلاس نه زده کړي وي. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره به یو بل نوی کلاس راوړم، د یو بل نوي کلاس سره به راځم. ما هم تر د بل کلاسه پورې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.